موجوده چې کوم د اپریشن اعلان وشو په پاکستان کې د میلیټري اپریشن د دې متعلق عوامي نیشنل پارټي یو موقف اختیار کړ. ظاهره خبره ده هر سړی یو موقف اختیار کړ. په دې موقف دا موقف څنګه و چې اول د 13 اپریشنونه چې شوي دي د دې حساب د وشي دا د چا خلاف و څنګه و بیا نور اپریشنونه بکیږي. اوس دا چې کوم هغه زاړه اپریشنونه وي تاسو ته خو پته هم ده خو زه دا څو غټ اپریشنونه تاسو ته زه په پښتونخوا کې چې شوي دي دا در یاد کړم. یو اپریشن میزان په وزیرستان کې په 2002 کې شوی و. اپریشن راه حق په سوات کې شوی و 2009 کې. اپریشن زلزله په وزیرستان کې شوی و 2008 کې شوی و. اپریشن صراط مستقیم په خیبر کې شوی و په 2008 کې. بیا اپریشن شیردل په باجوړ کې شوی 2008 کې شوی و. بیا اپریشن راه راست په سوات کې په 2009 کې شوی و. بیا اپریشن بلیک تھنډر سټارم په ملکند کې په 2009 کې شوی و. اپریشن برېښنا په مومند کې 2009 کې شوی و. اپریشن راه نجات په وزیرستان کې بیا په 2009 کې شوی و. بیا اپریشن کوه سفید په کورم کې شوی په 2011 کې. اپریشن ضرب عزب تاسو ته پته ده وزیرستان کې 2014 کې شوی و. رد الفساد چې کوم اپریشن و دا په مختلف اضلاع کې په 2019 کې شوی و. په دې کې چې کوم تاسو د وزیرستان اپریشن راه نجات چې کوم د 2009 کې شوی و په دې کې تقریبا ټول د مسعود قبیله چې دا د دې پاپولیشن راغی د وطن نه مکمل په دې کې دا نو چې نیم پاتې شول نیم هغه شول مکمل راووتل. بیا د ضرب عزب کې د شمالي وزیرستان خاص کر د شمالي وزیرستان تقریبا نیمه نه زیات پاپولیشن راغله بنو ته لکه مروت ته پیښور ته. خو بهرحال تاسو هغه بکاخیل کمپ نه خبر یې چې اوس هم شته. اوس اپریشن کېږي دا دومره اپریشن وشول په دې کې په ډېر اپریشنونو کې خاص کر د رد الفساد او بیا خاص کر د ضرب عزب په دې کې باقاعده وویل شول چې د اپریشنونو کې مونږ چې کومه ګټه ترلاسه کړله دا ده چې طالبانو بالکل ختم کړل ملا ماته کړه. بیا د په ځینې ځایونو کې دا وشول چې دوی چې کم آوټفټس وو هم ختم کړل. بیا ځینې کې دا وشول چې دوی د بیخي اوس یو څو کسان پاتې شول مثلا چې کم سټیشنز وو کم ځای کې دی وو نو هغه هم ختم کړل. بیا په بل ځای کې وویل شول چې د دوی ته چا فنډینګ کوه څوک ورسره سپورټ کوه که سافټ وو که هغه د مالی وو که په کم شکل کې وو مونږ هغه ختم کړل. هغه نیټورکس هغه سپورټ بیس هم ختم کړ ورته. دا په هر ځای کې باقاعده په مختلف اپریشنونو کې وویل شول. اوس دومره زیات اپریشنونه په دا کې هم تاسو ته هغه درغلم بیا درغلم خوښ به دې شم دا اپریشنونه خو مې ذکر پکې ونه کړ دا خو ځان له یو اوږد کیسه ده. په دې کې دا اپریشنونه چې کوم وو په دې اپریشنونو کې په اپریشن نه علاوه چېرته په ډرون اټیکس کې یو څو کسان وژل شوي دي چې ښکاره نومونه هم معلوم دي او خلکو ښخ کړي هم دي. د دې نه علاوه هېڅ هم نه دي شوي. دا زه نه وایم دا پاکستان دا ثبوت ورکړه چې هېڅ هم نه دي شوي ځکه چې بیا اپریشن لانچ کوي. نو چې بل اپریشن لانچ کوي د دې مطلب دی دا ټول اپریشنونه چې تا کړي دي دا هسې کړي دي. د دې مطلب دا دی چې تا هېڅ هم نه دي کړي او که کړي دي وي بیرته بیا شروع شوي دي او چې بیا شروع شوي دي څنګه موږ چک نه دی ساتلی پې. یوه خبره خو دا وه چې د چک ساتلو نه علاوه چې کومه خبره ده دا ده چې د پی ټي آی حکومت کې عمران خان او د څو جنرالانو دې باقاعده ریسیټلمنټ وکړه د طالبانو. نو اوس ریسیټ دا اوس یوه کیسه ده ریسیټلمنټ ته وکړه اوس ته راځې بیا اعلان کوي د اپریشن. بیا موږ ته دا هم معلومه نه ده چې د چا په وطن کې چې ته اپریشن کوي خلکو ته دا هم نه ده معلومه چې څومره آی ډي پیز به جوړیږي څومره به کورونه ورانیږي د دې اپریشن سکیل به څه وي. مطلب دا به سمارټ اپریشن وي دا به اپریشن ټارګیټډ اپریشن وي دا به میسیو اپریشنز وي په دې کې به ګنشپ وي په دې کې لانګ رینج میزایلز به وي استعمالیږي. د دې نیچر څه دی د دې نیچر متعلق ترڅو په ټوله دنیا کې کېږي ترڅو چې د سټیک هولډرز
هلته په پښتونخوا کې چې څومره پولیټیکل پارټۍ دي هغې سره خبره ونه شي، تر هغو دا ټول شی انتهایي زیات خطرناک دی. دا به پته نشته څه راولي، خو ډېر خطرناک کیسه روانه ده.